جناب سپېڅلی صاحب، تاسو ماته یوه دنده راکړې وه چې د مرحوم فاضل استاد پوهاند عبدالشکور رشاد په ارتباط خپله یوه خاطره سره شریکه کړم. الله دې په هغه لوی استاد او زموږ په نورو لوی استادانو باندې ورحمیږي. بدون د شک نه د افغانستان تاریخ په یو ځانګړي پړاو کې د دې وطن علم او ادب او فرهنګ ته ډېر لوی خدمات ترسره کړي دي. سپېڅلی صاحب غالبا 1955 یا 56 کال و چې په کابل کې د حکیم ابوالمجد مجدود ثنایی غزنوي د زیږېدو د 900مې کلیزې د سیمینار بندوبست وشو. په هغه کلونو کې به د افغانستان دولت د تیر په څېر معمولا هر کال د افغانستان د ملي او تاریخي او فرهنګي شخصیتونو بهیرونو د لمانځنې په اړه په کابل کې داسې درانه سیمینارونه جوړول چې په هغه کې به هم کورنیو پوهانو برخه اخیسته، هم بهرنیو افغانستان پېژندونکو په هغه اړونده موضوع به ښه بحثونه کېدل او نوي کتابونه چاپېدل. او دې سیمینارونو به غالبا ډېر اورېدونکي درلودل او په اغېزه کې به ډېر نوي ځوانان نوي کارونو مطالعې څېړنې د کتاب لیکلو او خپرولو ته هڅول. د حکیم ثنایی غزنوي د سیمینار په کمیسیون کې د هغه وخت لوی استاد ارواښاد پوهاند حبیبي، فاضل استاد عبدالشکور رشاد، جناب بینوا صاحب، ډاکټر صاحب روان فرهادي، ډاکټر جاوید او استاد رفیع حضور درلود. د دغه سیمینار دپاره جناب استاد رفیع د ما نه وغوښتل چې د حکیم ثنایی غزنوي د استاد خواجه اسماعیل شنیزي په اړه یوه مقالهګۍ ولیکم. د خواجه اسماعیل شنیزي قبر د اوسني وردګو ولایت د تنګي درې لوګر ته نږدې د تګاو په کلي کې دی او اوس هم شته دی او هغه ډبل لیکونه یې شکر دی روغ او جوړ پاتې دي. نو ما څومره چې ما په وس کې کېدل آثار مې وکتل او د خواجه اسماعیل شنیزي په اړه مې یوه مقاله ولیکله. معلومدار استاد رفیع په دې کې مرسته کړې وه او بیا هم د دې کمیسیون ته وسپارله. کمیسیون ومنله او زه د لوی علمي سیمینار د یوه ځوان غړي په توګه ومنلم. بیا په سیمینار کې د دغه مقالې لنډیز په فارسي دري ژبه واوروه، خپله مقاله په پښتو کې وه. او دا په داسې یو لوی سیمینار کې د ما لومړنی ګډون و او معلومدار د لویو استادانو د تاثیر لاندې وم. خو زما ښه په یادېږي کله چې دریځ نه راکوز شوم نو فاضل استاد ارواښاد رشاد راپاڅېد، زه یې په غېږه کې ونیوم او ویې ویل چې ما داسې فکر کوه چې فرخي سیستاني د سلطان محمود غزنوي په دربار کې قصیده لواني. د پوهاند صاحب دغه کلماتو زه ډېر زیات وهڅولم، ډېر زیات، لکه یو بلنده مشر د ما په لار کې کېښود. او زه تر اوسه پورې دغه جناب او دغه سیمینار د نورو حضراتو ډېر زیات ممنون او مشکور یم. هغه چې وفات شوي دي الله دې پرې ورحمیږي، هغه چې ژوندي دي الله د افغانستان د نور فرهنګي خدمت وس ورکړي.